السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو نن تاسو داسې اپلیکیشن درښیم کله چې تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن وکاروئ نو هر څه چې تاسو واتساپ لري یا میسنجر لري انګلیش باندې جملې راولیکي یا لغاتونه که نه یا چیرې په ګوګل کې یا هر چیرې تاسو انګلیش جملې ولیکئ نو داسې اپلیکیشن درښیم چې څنګه کلیک پې کوئ نو ډایرکټ په پښتو ترجمه کېږي. په داسې نور شیانو پې ترجمه کولی شي یا نو په دې ویډیو کې درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې انګلیش جملې په پښتو ته واړوئ. نو ورته د یو مثال په لور څنګه کولی شو، را به شو واتساپ ته. واتساپ ته چې راغلو نو زه دا یو جملې باندې کلیک کوم، های هاو آر یو برو. نو دا اپلیکیشن به راواخلي دلته به پرې ونیسي، دلته مې پرې ونیو نو دلته ورته معلومه کوي سلام څنګه یې، نو دا یې معنا که اوس دا بل معنا کوم ویر آر یو فرام. نو ویر آر یو فرام باندې مې چې کله کېښود نو دا نیټ باندې کېږي تاسو د کوم ځای یاست، دا بل به وګورو. آی ایم فرام افغانستان، زه د افغانستان یم. نو ورځو دا څنګه باید ډاونلوډ کړو، نو را به څه یا پلی سټور ته پلی سټور کې راغلي دلته به ولیکو یا یو ډکشنري یو ډکشنري باندې چې کله کلیک کړو دا به سرچ کړه. دا چې کله سرچ کړو نو لیک به کته راشي دا یو ډکشنري سور هغه دا بیکګراونډ لري نو دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړو نو دلته به انسټال کړئ. ما خو تیار انسټال کړی ده نو اوپن به کړئ. چې کله مو اوپن کړو نو دا رقم بیکګراونډ به درته راشي نو دلته په سر کې انګلیش ټو انګلیش به لیکلی دلته، نو دلته به تاسې انګلیش ټو پښتو به یې کړئ. دلته به راشي پښتو به ورته انتخاب کړئ، هلته یې پښتو کړئ. نو بل سیټینګ دا ده دغه د ښي طرف ته بیخ کې اپشن باندې به کلیک کړئ. نو دلته چې راغلی سیټینګ باندې به کلیک کړئ. څلورم سیټینګ باندې چې کله کلیک کړو نو میجیک ټرانسلیټ باندې به کلیک کړئ. نو دا به له اوله بند وي، دا به خلاص کړئ میجیک ټرانسلیټ. دا چې خلاص کړو نو را به څه یا کافي ټرانسلیټ باندې به کلیک کړئ. نو دا دواړه اپشن به بند وي، نو دا به درسره آن کړئ، دا به بند وي دا به آن کړئ. ځینې به راشي د یو بل کمال هم ده، هغه دا ده چې تاسو سره د جملو په جوړولو کې هم مرسته کوي. باید څنګه جملې جوړې کړي، غلط خو به نه وي. نو دلته به راشي دلته راغلی د ښي طرف ته په ګرامر باندې به کلیک کړئ. ګرامر لیکلي ورته کیمرا کنورسیشن او ګرامر باندې به کلیک کړئ. ګرامر باندې چې کله کلیک کړو نو دلته به تاسې جمله ورکړئ، های هاو آر یو برو where are you from, and what do you do. دا چې ولیکل نو چیک باندې به کلیک کړئ. اوس یې چیک کوي درته های هاو آر یو برو ویر باندې به کلیک کړئ. دلته سور علامه باندې به کلیک کړئ، برو ویر لیکي درته صحیح کړو های هاو آر یو برو ویر آر یو فرام اینډ واټ ډو یو ډو. بیا به کلیک کړئ او ډو باندې بیا نو داسې هاو آر یو برو ویر آر یو فرام دا ټول سره یو ځای کړو. موږ مخکې ځان ته لیکلي وو نو واټ ډو یو ډو آخري کې کامه علامه مو ورکړه. نور هم داسې ډېر څه ښیي. نو په کاپي باندې چې کله کلیک نو دا های هاو آر یو برو ویر آر یو فرام اینډ واټ ډو یو ډو دا تاسو ته پښتو ترجمه کوي. سلام تاسو څنګه یاست، تاسو د کوم ځای یاست او تاسو څه کوئ. نو پښتو مې ورته اگر که ویډیو مې خوښه شوي نو خامخا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډو. نور د خدای په امان. Tell me why